د زما آی ډي چې کومه ده 8845 آی ډي چې کومه وه نو 5 لاک فالوور پکې وو هغه لاله دیو رپورټ کړله نو پښتون څوک ترقۍ ته نه پرېږدي د چا د کس ته دا ویډیو شیر کوي او لایک یې کوي او دا ویډیو څه فالو کوي نو پښتون څوک ترقۍ ته نه پرېږدي او که چا به دغه آی ډي زما رپورټ کړي وي نو الله پاک دې د دیو سره واده شي هېڅکله به زه دیو ته دوا ونه کړم د زړه نه به دیو ته هېچېرته هم دوا ونه کړم نه ما چې کومه ده دا پیسه ده په خپل رب باندې پرېښودله او بیا مې په تاسو باندې پرېښودله الله اکبر کبیره پښتون وی څوک ترقۍ ته نه پرېږدي پښتون څوک ترقۍ ته نه پرېږدي نه د چا ورسره کار څه دي پښتون یو بل ترقۍ ته نه پرېږدي نن که دا څومره زمونږ بد حال دی که نه رزق پسې په منډې وو او ټماټر ګران شو پیاز ګران شو اوړه ګران شو او بچي مې ناجوړه دي او نن دلته دا چلو شو د پریشانۍ په مخ یو که نه ولې یو مونږ چې کومه دی که نه یو بل ته اړه نه صفا کوو پښتانه یو بل ته اړه نه صفا کوي یاره اړه کې هغه زنګ او خیرې او یاره څه کوې دا مونږ څه لوبه شروع کړې ده دا یو معذور انسان دی ته وګوره په دا کورسۍ کې هم چې ناست دي نو 50 قطه راتاو شوي دي داسې لکه د پلشتک په رنګ یې پروت دی ای د الله بندګانو که د ده رزق یو ذریعه الله روانه کړه او د ده سوشل میډیا کې لږ داسې ویډیوګانې لاړې خو دا دته پیدا ده که نه 100 روپۍ به ورته راځي یار هغه 100 روپۍ هغه د ده هغه خولې کې چې کومه رنوړی ده هغه ته مو ته راکاږو هغه د ده د خولې نه مو ته وکاږو که الله پاک چا سره ښه کوي الله پاک نو د هغه هم تاسو راکاږئ راکینج کوئ په دې دغه کې یو سوشل میډیا والا دی په دې پنجاب کې ډکي بایي نامه ده ډېر تیز روان دی چې ویډیو اپلوډ کړي په میلیونو کسان یې ګوري دغه ډېر غټه مدن دی د دې سوشل میډیا نه نو د هغه چې کومه دی په یو ځای کې ګاونډ دی او په هغه ګاونډ کې یو کمزوري شان کور دی او په هغې کې اوسېږي په کمزوري غوندې کور کې اوسېږي نو یو کس ورته ویلي وي ته دا دې کور کې اوسېږي وي ستا خو ډېر غټه مدن دی نو وي ته ځان له دا کور ټیک که که نه خشتې که ځان له وي مزېدار یې که هغه ورته وخاندله وایي که دا کور به دله وي زه خشتم کم مزېدار به کم ټیک پیسې پیسازم کم وایي زه دې کې هم خوشحاله یم وي پیسې راله راځي خو وي ټیک پکې خوشحاله یم وي کله چې زه وایرل شوم وایرله او زما یو ویډیو وایرل شو زه فیمس شوم نو وي زما ټولو ګاونډیانو وي د ماښام روټۍ مونږ کره راوړې وه د خوشحالۍ نه مونږ له په مبارکۍ کې یو بل دونه نو دا پنجابیان چې کومه دي دا په یو بل باندې دومره خوشحالېږي د حد نه سوا خوشحالېږي او ما ورته که زما په ګاونډ کې یو کس ښه کېده نو زما به ورته په اړه کې زنګ چې دا څنګه روان دی زه 2 روریان به 2 روریان یو ورور به مالدار یو به غریب وي هغه غریب به پریشان چې دی مالدار شو زه همداسې پاتې شوم د الله تقسیم دی ها د الله تقسیم دی د الله چې چا له څنګه نصیب ساز کړي همغه له حقه رنګې ورکوي ټیک ده 2 روریان به یو به مالدار یو به غریب یو به خشته یو به بدرنګ یو به څنګه یو څنګه زموږ ستا خو معاملات نشته که نه د الله کارونه دي او خفه کېږې مو چې کوم انسان په دې دنیا کې نه دی د هغسې نو یو جوړ کپړې وي او هېڅ هم نو مړه دا دنیا پانی ده چا هم ځان سره څه یو نړل چا هم والله داسې ډېر خلک مې صحیح کړل مالداره کسان په مارکیټ پې شروع مارکیټ په هغه مارکیټ پې داسې مړ تیر که هغه مارکیټ پاتې پاتې شو په مارکیټ کې کار شروع او په مارکیټ یې داسې مړ تیر که په ایمبولینس کې یې وړه او په مارکیټ یې کار شروع پاتې شو تی چا ځان سره هېڅ هم یو نړل دا کومه دنیا چې تاسو ته ښکاري دا هر یو شیزه دا عظیمشان بنګلې د خلکو دا ګاډي دا هر یو شیزه دا ټول هر څه پاتې دي دا دنیا خو عرضي ده که په دې دنیا کې تاسو عاجزه وئ او ستاسو زړه له لږ هم دغه راتلل دا زړه مه راولئ په لوی الله هم سپارم ویډیو شیر کړئ د الله په امان